زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه، ماشوم ته اپریدی ژبه پوهېږئ، نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي، نو ورته وایي چې بچیه خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې. د اپریدو کې د ګازرو او د ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و. پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه، زه خپله اپریدی یم. نو غزلې به یې چې ویلې نو دا غزل به چې ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي، سپین شارې دې مولې سره دې ټیپر لکه لولونه دي. ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي، شین سارې دې مولې سره دې ټیپر لکه لولونه دي. ټیپر لوی نعمت و په اپریدو. نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچیه خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې. ګازره خرپولو ته وایي که نه، کچ ناري کي چې داسې خورې. نو ما وی چې دا دې خدای دې راته ستره کړي چې ګازارې خرنجاوي. دا زمونږ مشره ده، دغه ده، هغې متعلق څه ویلی شو، خدای دې درته مبارکه کړي. نو خبره به څه کوله، بادشاہ ته وایي چې ته په دې آیات پوه شوی نه، اول د خدای اطاعت دی، بیا د رسول دی، درېیمه درجه کې بیا بادشاہ وخت دی. نو زه د خدای اطاعت نه مزګار شوی نه یم، ستا په درېیمه درجه ده. اوس د محمود غزنوي ایمان ته ګوره چې دا آیات لیکلی ورغی نو په خپله را روان شو چې دا څوک الله والا دی. چې راغی د یو وښو په جونګړه کې محمود غزنوي ورننوتو، ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه پکې ناست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هغه په ناستې لاس ورکو، داسې په ناستې چې په ناستې لاس ورکو ورته پا نسي. نو اوس مونږ خو داسې نه یو ماما، خدای دې رحم را باندې وکړي، زما دا ګوډې خوږېږي نو زه لږ پاسم کم، چېرته میلمه راشي عالم یا څه نو په تکلیف ورته پاسمه. د دارالعلوم سرحد کې یو میټینګ و، نو یو 2-3 کاله مخکې زمونږ د دې صوبه سرحد وزیر اعلی صاحب راغی. نو زمونږ یو مشر و، هغه په ګیټ چې موټر راننوتو نو حال څه چل دی، میر افضل خان راغی، میر افضل خان را لکه کېنه خانه دې خرابه شه لا لرې دی. میر افضل خان وزیر اعلی و. خیر زه خو ناست وم، هسې وایم مونږ ټول داسې یو ماما، خفه نه شئ، په لوی قهر اخته یو صاحب، په لوی قهر بیړه مغر کړه. که دا طالبان ګورې د دوی بیړه تباه ده، والله که ټکې زده کوي ټکې، که مونږ ګورې زمونږ بیړه تباه، که د کالجونو هلکان ګورې د هغې بیړه تباه، که د یونیورسټو هلکان ګورې د هغې بیړه تباه. تاسو وایئ دا دومره لویه جلسه په ایمان چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی، د میخ نه واله تر هوایي جهاز او ایټم بمه پورې خپل جوړی که نه جوړی، جوړی که نه. امریکا او روس تیریږي. پاکستان په 39 کاله کې یو سړک جوړول نه دي زده کړي. دا کراچۍ هایوې چې جوړیږي چینیان یې ورته راوستي دي، دومره هغه یې جوړی. دفترو ته چې ورشي دا څوک دی، سپرنټنډنټ انجینیر، سپرنټنډنټ انجینیر، ټنډنټ دا څوک دی، چیف انجینیر دا څوک دی، ډایرکټر انجینیر، ایډوکیټ جرنل انجینیر. څه شو یو سړک جوړول په 39 کاله کې شرمېدل یا قومه تاسو زده نه کړو، شرمېدلو یو سړک جوړول هم زده نه کړه. دومره چینیان دي یو لیست، او په دې هایوې د کوریا دومره دي، او په دې هایوې کې لګیا دي کروڑونه اربونه روپۍ د پاکستان به کوریا او چین ته لاړې شي. ستا دا ساربه چې دي
په دفترو کې او دا د چا امبر سرای میخې چې ساتلي دي او ماښام یاري مې سټیډیم ته سرولو له بوځي دی له سړک جوړول نه ورځي. داسې ده که نه ده؟ پروسه کال زمونږ بالامڼی کې ګرې سټیشن خراب شوی. ګرې سټیشن 11 بجې شوې بجلي نه راتله. زه ورپسې ورغلم چې ورغلم چیف انجینیر ورته ناست و پې نه پوهېده چې دې کې څه فالټ دی. نو بیا یې جیپ ولېږلو او د سپینې وړۍ نه یو ریټایر ایس ډي او راوستو او هغه فالټ هغه وویست. شرم وکړئ تاسو. مذهب لاړو او بو یوړو. دا بخاري او ترمذي او مسلم دا زاړه سپینګري چې درکې مړه شي آینده نسل د لولولو والا به پاتې نشي. کراچۍ دا یونیورسټۍ او کالجونو دی دا پوزیشن شو. اوس داخلو ورځې دي میرټ دی میرټ 700 میرټ دی 800 میرټ دی. هلکه په ارام کښېنه. میرټونه کم ځای دي او قابلیت کم ځای دی. عزیزانو تباه یې په ځان پوهېږئ نه. د هغه ورځې انتظار کوئ چې یو ګړچ او ګړچ سره تاسو لاندې یې او دا ملک در باندې. بله شپه ډمې اعلان ونه کړو په اسلام آباد کې چې کرنیل صاحب تللی دی او په مري کې ورېځې رایساري کړي دي باران به دلته نه راځي. کړی و که نه و کړی و که نه ټلویزیون والا نه راځي خو چې شړک شو نو مال چې دغه تیزنې ته څوک وایي چې کرنیل خو ورېځې ترې راخلاصې شوې او بیا باران دې نه سبق اخیسته پکار دی چې 1 کیلومیټر کې باران شوی دی په ما خاص ځای باندې. عزیزانو اخیری خبره واورئ. په کم کال چې د چا پلار مړي په کومه ورځ او هغه ورځ راشي په هغه ورځ څوک خوشحالي کوي؟ خوشحالي کوي؟ په کومه ورځ چې ستا زوی شوی مي او په کومه ورځ مړ شوی مي نو د مرګ ورځې چې راشي په هغه ورځ به ته خوشحالي وکړي چې په دې ورځ پیدا شوی مو. که بر وفات کې رسول الله پیدا شوی هم دی نو وفات شوی دی او د پیدایش نه د دنیا نه تله زیات غم دی که نه دی؟ نن د بر وفات د جشن شپه ده. عید میلاد النبی دی وایي دا عید میلاد النبی او بر وفات پرونو دا نن سپوږمۍ ته تاسو وګورئ. دا رؤیت هلال والا ته خو چې سپېږمو کې میاشت ورننوځي بیا یې ګوري. په دې قاسم علي خان کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو مونږ ته کنځلې کوئ. نن د بارافات شپه ده. بارافات پرون تیر شوی. سعودي کې وګوره بارافات کله و سبا بارافات دی. په دغه ورځ باندې تاسو د پېښور خلک بیا وایي کل روزه ہے کیجیے روزہ یا حکومت نے اعلان نہیں کی تھا. آج چاند دیکھنا 14ویں دا چاند ہے کہ آج 12ویں دا چاند ہے. حکومت نے اعلان نہیں کی تھا ٹی وی ته اعلان نہیں ہوا. خدای ته وګورئ د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ. په بدبخت قومه تاسو به کله سړي شئ. بایکاټ وکئ تھرو آؤٹ پاکستان د بې دینۍ. دا بایسکوپونو کې به سپي ګرځي سپي که د قوم د بچو ته بایکاټ وکړو سپي به پکې ګرځي. داسې ده که نه؟ دا بازارونو کې چې میوزک سنټر دي او بلو پرنټونه پکې چلیږي دې کې به سپي غاپي که د قوم بچو ته نه بایکاټ وکړو. نن د قوم د غریبي بچي مازیګر کې زه دکان کې ناست یم یو ټلویزیون په اوږه کړی بل وي سی آر په اوږه کړی په کرۍ باندې کور ته وړي د شپې بلو پرنټونه پې ګوري. برافات منئ انجمن تبلیغ قرآن دی او جلسې دي او راځئ او دین یو افسانه ده او یو قصه ده بس د شپې ملا بیان کړه تاسو واورېده سبا له بس ټول جنت ته لاړئ. جنت ته به اله ځئ اله به ځئ چې د ابو هریره غوندې ایمان پیدا کړئ. ابو هریره ته 10 ورځې روټۍ نه وه میلاو شوې 10 ورځې وږی خو زه یم زه ما 3 کاله وشو چې غوښه نه ده خوړلې. دا به ومنئ تاسو وبه منئ
غوړي مې نه دي خوړلي، غوړ سیزونه نه خورم. 3 کاله وشو زه غوښه نه خورم، ما ته کالسترال شوی و، هغې ته غوښه ښه نه ده. طالبګرای زمانه کې واورئ، په 10 کاله کې زما نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي. سړې وظیفې به مې مرچکي سره وخوړې او بیا به مدرسې ته تلم. نن دا سربې او غوړې روټۍ چې تاسو خورئ، ستاسو پلار به ضربه یضربو یاد کړي. 10 کاله په دې علمونو کې مې یو ټکی نه دی پرېښی، چا مې ویلی نه دی. هغه ورځ یو ملا ماته وایي چې تا یو مسله کړې وه، هغې کې څه بحث کوم. ما ورته ابحث معک فی العربیه، په دې مسله کې به بحث په عربی کې کوو، د خلکو مخکې. وی نه پښتو کې به خبر کوم. انا لا ادري پښتو اي شيء پښتو، فابحث ما هي في هذه المساله في العربيه. دا د عربي مسله د عربی کې به په بحث کوو. ویل زه عربي نه پوهېږم. انت جاهل؟ ما ته وایي چې نه جاهل خو نه یم. چې ته جاهل یې، خدای ویلی دي چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام علیکم. زه تا سره بحث نه کوم، عربي کې به بحث کوم. نن یو ټکی عربي تاسو له نه درځي. د محمد خان جومات کې یو ملا تقریر کولو، یو عرب ورته راغی، ورته ویل چې یا مولانا فاتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه. نو دی ورته وایي چې چپ کرو. هغه عرب ورته وایي چې یا شیخ ایو شین چپ کرو. قلت لك فاتركني اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله. نو دی بیا ورته وایي چې چپ کرو. ورته چې ایو شین چپ کرو. نو بیا ورته وایي چې المسجد بخرج. دا زمونږ حال دی. هغه ورځ یو بی اے والا ما ته وایي جی څنګه ملک دی، موږ بی اے ما پاس کړی دی، دغه دی دا ما ته نوکري نه ملاویږي. مال بی اے دی پاس کړی دی. ویل مال څه شي کې دی پاس کړی؟ ویل ساینس کې. مال ساینس کې دی کړی دی. ویل مال هینګینګ څه ته وایي؟ هینګینګ. او دا لفظ کم وخت کې ویلی شوی و؟ ویل دا خو ما ته پته نشته. مال والله که د چپړاسیم برتي کړم. خدای پیژندلی یې. په دې کارپوریشن کې یو ښځه ناسته ده، مبارک هم شریشتیا مبارک شه. د پېښور شرمېدلو سړي ټول خلاص شي چې ښځه ایډمنسټریټره ده. سړي ټول خلاص. ویل هغه ورځ د ټیوبویلو د اپریټرانو انټرویو و، نو پکې بي اے والا هلکان هم راغلي. نو مال ما څو موده وړاندې دا شعر ویلی و 20 کاله مخکې چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری. ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. مگر وقت دے کنه دے ایم اے والا به ٹانگی چلائی، بی اے والا با بوجھائی اچتائی مزدوری بکئی. ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. لاچو کی بینڈائی تورائی بخرتے ہیں. تاسو خیال راغی 20 کاله مخکې مې ویلي. او وکیلان راته په غوسه شوي ویل زمونږ انسلټ شوی دی. انسلټ. اوس هغه وخت راشي که نه چې دا انسلټ دی او که څه شی دی. دې نه زیات قهر به در باندې نور څه نازلېږي. د چپړاسینه والا تر بادشاه پورې ټول ذهني طور پریشان دي. ذهني طور ذهني عذاب په ټول پاکستان نازل دی. دغه وجه څه ده؟ دغه وجه دا ده چې تاسو خدای او دغه رسول سردار کونین صلی الله علیه وسلم پرې 10 ورځې شوې وي چې ابو هریره وږی روټۍ ورته نه وه میلاو. پیغمبر ورته ویل ابو هریره تا ما ته ولې نه دي ویلي چې روټۍ مې نه ده خوړلې؟ ابو هریره ورته څه وایي؟ و یا رسول الله بابي انت و امي، زما مور او پلار دې پتا قربان شي، ما ته د روټۍ څه ضرورت دی؟ زما خو 24 غنټې دا تمنا ده چې سترګو مې ستا په دیدار باندې مړې دي او سینه مې ستا په حدیث باندې مړه ده. سینه مې چې ستا خبرې اوري او زوتیه نو په دې مړه ده
او سترګې مې چې تا ته ګوري په خدای قسم په دې مړې دي. ما ته د روټۍ څه ضرورت 10 ورځې شوي. علماو ته پته ده چې په ټولو راویانو کې د ابو هریره نه زیات روایات په حدیث کې د چا نه نه شي. نن به ابو هریره غوندې زه چېرته نه پیدا کړم، نن به حضرت انس غوندې زه چانته نه پیدا کړم، نن به محمود غزنوي غوندې بادشاه زه کم ځای نه پیدا کړم چې راغی. نن به د ابوالحسن خرقاني غوندې علما او بزرګان زه کم ځای نه پیدا کړم. نن خو ما غوندې پلیت پاتې دي. د دنیا پلیت چې یو تله کې واچي او بجلیګر ملا بل تله کې واچي زه به پې دروند شم. نن خو ما غوندې پلیت پاتې دي. ابوالحسن خرقاني په ناستې لاس ورته پانسېد. څنګه راغلی ویلې داسې راغلی په سومنات حمله کړو. ابوالحسن خرقاني ورته تقریر شروع ښه تقریر یې چې ورته وکړو چې تلو نو خپله خلقه یې ورکړه. وی په سومنات چې حمله کې نو دا خلقه واچوه او 2 رکعته نفل وکړه او دعا وکړه نو الله به دې کامیاب کړي. چې تلو نو ورته پاسېدو. محمود غزنوي لاس نه ونیو. وی صاحب چې زه رالم میلمه وم زما حق و ته راته پانسېدې او زه چې زما نو راته پاسېدې. وی ته چې رالې نو ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه. نو دا مې درته ثابتوله چې د ځمکه باندې داسې خلک هم شته چې ستا بادشاهي په یو پنجک هم نه اړي. ویل نو اوس ولې پاسېدې؟ ویل اوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ نشه ووته، ما غوندې فقیر شوې. چې ما غوندې فقیر شوې نو زه درته پاسېدم او په ملا تاپړه ورکوې. ځه الله دې کامیاب کا. په سومنات چې حمله وکړه د سومنات بوت هم کابل ته یوړو، د سومنات دروازې د مندر هم یوړې. په هغه بوت کې د عربونو روپو هیرې پرتې وې. هغه دروازې د ظاهر شاه ته وخته پورې په کابل کې پرتې وې. د ظاهر شاه وخت کې بیا هندوستان. نو عزیزانو هغه ارس لاړه. اوس ارش ته چې ګورې د الله لفظ معنا ده حیران کن. ارشي ته چې ګورې حیرانېږه به چې دا خلک څه کوي، دا څه کوي، دا څه کوئ. که جلسه کوئ چغه به پکې وایي نعره تکبیر پکې الله اکبر. کوم الله اکبر؟ خو سبا به دلته جلوس روځي اوازونه به وي نعره تکبیر او نعره رساله. تاسو به څه وایي؟ وایي ته نه داسې به نه وایي نعره رسالت یا رسول الله. دا داسې نه بریلی دیوبندی پرېږده. یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما، یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما. نعره رسالت یا رسول الله دا معنا وکړي چې یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما. یا رسول الله په دواړو جهانو کې مې پکار راشه، دنیا کې مې پکار راشه، د حیات النبی د شفقت لاس مې په سر کېده او د بېدینۍ نه مې بچ کا. په قبر کې مې پکار راشه چې ستا تصویر وګورم او ملایکې راته وایي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. د دې پیغمبر متعلق تاسو د دې سړي متعلق تا دنیا کې څه ویلې او زه درته وګورم او زه دا وایم چې هذا محمد رسول الله. سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا مې اورېدلي چې په قبر کې د رسول الله دیدار به کېږي، نو دا اجل انتظار کوم چې خدای زر مې مړ کړه چې په قبر کې رسول الله وګورم. نعره رسالت دا معنا ده. دیکھو ګورئ आवाज به پکې وشي نعره حیدری، نه خو شاټر به پکې आवाज وکړي یا علی. دیکھو ګورئ او یا علی والاو ما خو په هغه ورځ ستاسو ایمان کتلی چې د پولیس لاټي چارج شروع شي. په دې کابلی تاڼې خوله کې جلسه وه. هلکه ما په بایسکوپونو ورځو دا زما امر جانې وای نه رک جا وای ورځئ. هلته بایسکوپونو کې ورته سړي ناست و چې ټاس ډزې وکړو چې یو سړی پکې ولګېد. دا ټول په ما راوخته په سټیج کې وایې ډزې وکړئ
या अल्लाह खैर, शुक्र है कि साड़ी जान बच गई। नारे हैदरी वाला ما خستا ایمان د پولیس د لاټھی چارج په وخت کې کتلې ما خستا ایمان د پولیس د ټیر ګیس په وخت کې کتلې ما ته معلوم نه دریو کسو نه ځان نه پټیږي یو ډاکټر نه یو داینا او یو مولا نه ډاکټر دیم د اپریشن په وخت کې ارزه وګوري ګوري دي کنه ګوري دي کنه دا سمبای د دانا خطرې ډاکټر د اپریشن کوي ګوري دي کنه دیکھو ګورای یو دای چې خزه لنګي ګوري یې کنه او مولا دې په تخته باندې دا خانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټیږي ما ته معلوم زما مخ کې به د توري خبرې نه کوي ځا پیژندلی نعره حیدری आवाज به کم قوم کوي نعره حیدری आवाज د کابل د غرونو اوسیدونکو هغه وحشي مزاج مسلمانانو کړو چې روس له شکست ورکو کنه ها چپ شا چپ روس له شکست ورکو کنه ها روس سے تباہ و برباد کو کنه نعره حیدری आवाज صدام حسین کړو په عراق کې چې امریکای له شکست ورکو کنه 42 ملکونه د مسلمانانو ور سره مرګري نن 350 کاله مخکې رحمان بابا ویلي 350 کاله مخکې څو سوا څه چې په میدان د کاروزار کې بفناشي په میدان د کاروزار کې بفناشي نجار باسی مخ اسونه د عراق د جنگ په میدان کې به فنا شي ولې چې د عراق اسونه مخ پرستو نزي مخ په مخ نن 350 کاله مخکې رحمان بابا د عراق متعلق په میدان د کاروزار کې به فنا شي نجار باسی مخ اسونه د عراق نعره حیدری आवाज عراق کړو د کابل مسلمانانو کړو نعره حیدری आवाज په 47 کاله کې تکه یو کشمیر دیوانه غسته ته نعره حیدری چغي وای تعالی شرم نه درځي حیدر ته حیدر ولي وای دې سره یو ټکه بل لګیدل اهلی شیعه حضرات ووري ټول زه یوازې د سنیانو مولا نه یم د شیعاګانو مولا یم والله کې پریدم ما دوی ته ویلي دي چې زه د شیعو مولا یم زه د هر چا مولا یم د ډمانو مولا یم د شیعاګانو مولا یم د سنیان دي که اوس ورته یو بل ټکی وایم د خانه خراب بچي ورکې که خدای دې د سنیا نوم په توپه ولګي سني دی دا شوني مسلمان دی شوني په شوني پوهېږئ شوني واورئ حیدر سره یو بل ټکی لګېدلی دی حیدر کرار لفظ ضد فرار دی کرار څه شی دی ضد فرار دی یعنی د کرار برعکس فرار دی فرار ویلی شي تښتېدو ته او کرار ویلی شي ثابت قدم اوسېدو ته حضرت علی ته حیدر کرار ځکه وایي چې په ټول عمر کې هغه د دشمن ته شا کړې نه ده سیده یې پې ورچولې ځکه ورته حیدر کرار وایي نو نعره حیدري به هغه قوم نه وایي چې د کم قوم ایمان ما ته معلوم دی نعره حیدري به د عراق مسلمانان وایي نعره حیدري به د کابل مسلمانان وایي نعره حیدري به د کابل پېښور مسلمانان نه وایي د پاکستان مسلمانان بیا نه وایي ما ته تاسو معلوم